سلامونه هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. دغه ویډیو د عامه پوهاوي په خاطر باندې ده، خصوصا د هغو افغانانو لپاره چې غواړي عیسوي ته درخواست وکړي او یا هم د عیسوي کیسونه لري. هغه هیوادوال چې امریکا ته د عیسوي له طریق نه راغلي دي او دلته ګرین کارتونه ترلاسه کړي دي، ځینو یې له موږ سره ټلیفوني اړیکې نیولې وي او یا هم مسیجونه راته پرېښي دي. دوی وایي چې دوی ته د چیف اف میشن له خوا نه ځینې خطونه راغلي دي. چیف اف میشن هغه اداره ده کله چې تاسو عیسوي ته درخواست کوئ، دوی تاسو کیس یا تاییدوي یا یې ردوي. نو چیف اف میشن دوی ته ورقه استولې دي او بل کې ورته لیکلي دي چې پخوا موږ تاسو ته کوم کام اپروول درکړی یا د عیسوي د کیس تایید چې درکړی هغه موږ بیرته ردوو یا یې کنسلوو، ځکه چې وایي تاسو کوم ریکمنډیشن لیټر له موږ سره ثبت کړی ده یا سبمیټ کړی ده رالیږلی دی ده، هغه وایي تقلبي ده او موږ دغه کونده پیدا نه کړه. نو بنا پر دې باندې د تا کیس هم کنسل ده، د عیسوي او ګرین کارت هم کنسل ده او یو 120 ورځې وخت لري چې دا کیس بیرته اپیل کې له نوي سوپروایزر نه نوی خط واخلي، ریکمنډیشن لیټر او موږ ته راولېږي چې وښیي تا په تیرو 20 کالو کې له امریکایانو سره یا د کوم امریکایي سوپروایزر تر لاس لاندې په افغانستان کې حد اقل یو کال کار کړی وي. نو که چیرته وایي ته نوی ریکمنډیشن لیټر راونه لېږي نو یو 120 ورځې وخت لري چې له امریکا څخه ووځي. نو که چیرته تاسو ته همداسې لیک راغلی نو مهرباني وکړئ زموږ له دفتر سره او یا هم له نږدې وکیل سره په اړیکه کې سئ تر څو مرسته در سره وکړي. همدارنګه غواړم هغه افغانانو ته ووایم څوک چې اوس غواړي د عیسوي لپاره درخواست وکړي، که چیرته تاسو له امریکایانو سره کار نه کړی او اصلي اسناد نه لرئ نو مهرباني وکړئ هغه اسناد چې په بازار کې خرڅیږي هغه ما اخلئ او عیسوي ته اپلای مه کوئ چې خرچه به مو هم وسي او دلته امریکا ته به راسئ او بیا به بیرته شړل کیږئ.